جنډول صدر صاحب تللی و بیا له هغه چې راتلو اکسیډنټ مو وکړله هغه بارې دي یعنې چې ښکلي ځوانان د سره کڼ کپر کړو ښکلي ځوانان د سره کڼ کپر کړو څومره یاران د سره کڼ کپر کړو یو دوه خو نه ده چې سړی ووایي 14 کسان د سره کڼ کپر کړو یو دوه خو نه ده چې سړی ووایي 14 کسان د سره کڼ کپر کړو شعر دار معنی چې د چا لاسونه چا غاښونه مات دي تنکي ګلان د سره کڼ کپر کړو د چا لاسونه چا غاښونه مات دي تنکي ګلان د سره کڼ کپر کړو خپل خوشه روغې په خندا راوځې مونږ شاعران د سره کڼ کپر کړو څومره خواږه خواږه یاران لاړو څومره خواږه خواږه یاران لاړو د مینې ډک ډک شاعران لاړو چې په شعرونو یې لیوني کړه خلک هغه غني هغه رامان لاړو شعر د امید صاحب یعنې چې امضا ته ووایه چې راشي که نه امضا ته ووایه چې راشي که نه امضا ته وایه خوشحال خان لاړلو پښتون به څوک سره راټول کې خدایا پښتون به څوک سره راټول کې خدایا له پښتونخوا چې باچا خان لاړلو